زما غولیدلی فیسبوکي مسلمان خو وایي امر بالمعروف دا خلق خپلو خواهشاتو ته نه پرېږدي، باید دا ډله په اسلامي نظام کې نه وي. نن په ټوله دنیا کې یوازینی نظام د افغانستان دی چې همدغه قرآني آیت باندې د عمل دپاره بسته وزارت لري، وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر. په ټوله دنیا کې موږ ته څوک بله نمونه نشي پیش کولی. د ازادۍ د طاغوتي ازادۍ لارویان خو خلکو ته د الله عز وجل له دین نه د ازادۍ درس ورکوي، خو قرآن کریم موږ ته څه درس راکوي؟ موږ خو ټول مسلمانان یو، مسلمانه ټولنه یو. الله عز وجل په څلرمه سپاره کې موږ ته فرمایي ولتکن منکم امه. الله امر کوي تاسو کې د یو ټولګی موجود شي، یوه ډله خلک دې په تاسو کې وي، تاسو کې باید یوه ډله فعاله وي، یدعون الی الخیر، چې خلک خیر او ایمان ته رابولي. تاسو کې باید یوه ډله فعاله وي، دا به خلک ایمان او اسلام ته رابولي. د دوی کار به دا وي یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دوی به خلکو ته په نیکو اعمالو باندې امر کوي او له بدو اعمالو نه به خلک منع کوي. الله اکبر. زما ناخبره مسلمان خو وایي په اسلامي نظام کې امر بالمعروف باید نه وي. زما غولیدلی فیسبوکي مسلمان خو وایي امر بالمعروف دا خلق خپلو خواهشاتو ته نه پرېږدي، باید دا ډله په اسلامي نظام کې نه وي. زما د غرب له تبلیغاتو نه متاثره ځوان خو وایي امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوم ماته خوند نه راکوي. الله هم دې وساتي. خو الله موږ ته قرآن کریم کې وایي ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دې وزارت ته چې دا کوم نوم ایښودل شوی، دغه نوم هم د قرآن کریم له ټکو راوتلی نوم دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت. په دې عربو کې د حج په موقع کې یو مسلمان ماته ووی، عرب و، د منکراتو مخنیوی ستاسو په اسلامي نظام کې شته؟ چا چې اسلام مطالعه کړی هغه ماته وایي ستاسو په نظام کې چې اوس هم کوم نظام جوړ کړی دی د منکراتو د ختمولو د بدو اعمالو له منځه وړلو دپاره کومه څانګه او کومه شعبه لرئ؟ ما ورته وویل موږ به ستا وزارت په دې برخه کې لرو. یقین په الله وکړئ بې اختیاره الله اکبر ووی. په دې ټکي باندې دومره خوشحاله شو چې اوس په دنیا کې هم داسې نظام شته چې د امر بالمعروف وزارت لري. ما ورته موږ به ستا وزارت لرو، وزارت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. دا زموږ د وزارت نوم دی. هغه بې اختیاره په دې ټکي باندې خوشحاله شو، په دې پوهېده چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اسلام کې څومره اهمیت لري. الله قرآن کریم کې موږ ته دا وایي تاسو کې د یوه ډله فعاله وي او دوی د خیر ته خلک رابولي، نیکو اعمالو باندې د خلکو ته امر کوي او له بدو اعمالو د خلک منع کوي. او وروسته الله عز وجل بیا د دې نتیجه موږ ته بیانوي واولئک هم المفلحون. او په کومه ټولنه کې چې دا ډول اعمال موجود وي، نیکو ته رابلل او له بدو منع کول، دا کامیابي ترلاسه کوونکي خلک دي، بریا به دوی ترلاسه کوي. نن په ټوله دنیا کې یوازینی نظام د افغانستان دی چې همدغه قرآني آیت باندې د عمل دپاره بسته وزارت لري، وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر. په ټوله دنیا کې موږ ته څوک بله نمونه نشي پیش کولی. په اوسني دور کې البته په پخوانیو اسلامي نظامونو کې ان په ظاهر شاهي نظام کې هم ظاهر شاهي نظام چې هغه په دې باندې مشهور نظام و چې هلته عریانۍ وې، د فحشا دپاره ډنډونه جوړ شوي وو، فلان و. په هغه نظام اوایلو کې هم د محتسبینو نظام موجود و. محتسب به داسې سړی و، د سپین ږیرو ته به معلومات کیږي، ټول کلی به ترې ډارېده، هلی محتسب راغی،
څه خبره ده والله د حکومت محتسب راغی کلي کې بالمازان نه پرېږدي څوک چې لمانځه ته نه ځي هغه بیا د اوبو ډنډ ته غورځوي د پخوانیو سپین ږیرو ته به شاید دغه مسله معلومه وي په ظاهر شاهي نظام کې هم کمزورې غوندې څانګه د امر بالمعروف لا فعاله وه په وروستنیو دورونو کې بیا هغه ختمه کړه کله چې په افغانستان کې لیبرالیزم په افغانستان کې له دین نه ازادي هغه په تیزۍ باندې شروع شوه بیا دغه د محتسبینو نظام بند شو په وروستنیو نظامونو کې بیا دغه نظام نه و موجود دا ډېره یوه د مسلمانې ټولنې دپاره اصلاح کن ارګان دی مسلمانان په دې باندې اصلاح کیږي